سلامونه هولکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دا چې په افغانستان کې د کار مارکیټ مخ پر تباه کېدو دی. ډېر ځوانان بیکاره دي، ډېر خلک بیکاره دي. دوی هره ورځ کې د نوي لارو په لټه کې دي. دغه لارې چې دوی تر ډېره په انټرنټ باندې په انټرنټ کې ګوري چې سر کم کار وکړو تر څو د ماښام ډوډۍ پیدا کړو. چې په دغه لارو کې ډېر خلک د آنلاین تجارت تجربې شریکوي او دوی ته وایي چې تاسو مثلا 15,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ 60,000 افغانۍ راکړئ او د هغه په بدل کې تاسو داسې کورس درکوم چې په یو میاشت کې به تاسو میلیاردران سئ، تاسو به میلیونران سئ، ستاسو تګ راتګ به د امریکا سره وسي، ستاسو تګ راتګ به د اروپا سره وسي، ستاسو تګ راتګ به د چین او جاپان سره وسي. دا خلک ټوله تشویقوي چې دغه خلکو ته پیسې ورکړي او په بدل کې دا کورس ورته ورکړي او د کورس د اخیستو وروسته به یو څو وخت تیر سي او هغه به یوازې خپل پیسې بایللی وسي او نور د کورس څخه هېڅ هم زده کړي نه وسي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې های آنلاین تجارت د کومو خلکو دپاره ګټه کوي. څومره پیسې باید ولرو چې موږ آنلاین تجارت شروع کړو؟ آیا آنلاین تجارت د صفر څخه شروع کیږي؟ آیا آنلاین تجارت په بغیر له کوم پیسو باندې شروع کیږي؟ زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تیرې شو. مخکې له دې چې زه د آنلاین تجارت په هکله باندې خبرې وکړم، دغه ورځ کې یو ورور ماته د یو ایراني ځوان د آنلاین تجارت کورس راولېږلو. په هغه کې لومړنۍ خبرې دا موضوع وه چې کله هم ورجن استرالیا وګورئ، که ورجن یوکې و د ورجن اتلانتیک دی او دغه یو هوایي شرکت دی. دغه هوایي شرکت مشر چې ویه دې دومره پیسې نه درلودله، د څه وکړم د بوهینګ کمپنۍ ته یې ټلیفون وکړه. بوهینګ ته یې وویلو ول تاسو یو داسې 440 ماډل الوتکه لرئ چې هغه ماته راکئ په کرایه باندې او موږ زه خپل هوایي شرکت جوړوم. دوی داسې وکړ چې دغه بوهینګ شرکت ته زنګ وواله. بوهینګ شرکت هم ویل چې ولرو یې موږ به په هر میاشت کې حدودا په 3 لکه ډالره باندې تاسو ته به پور درکو او تاسو یې کولی سئ ویچلوئ. دا کس دی د دې په کرایه واخیستله او چې کرایه واخیستل ځان ته یې شرکت جوړ کړلو او د همدغه شرکت څخه بیا وروسته یې پیسې د خلکو څخه کرایه ټوله کړه او دا شرکت یې جوړ کړو. اوس هغه په نړۍ کې دا سړی حدودا 50 تیارې لري. خبره دا ده چې دوی په دغه لیکچر کې ویلي وه چې دا سړی صفر و. دغه سړی صفر څنګه و چې دوی د 3 لکه ډالرو د یوې میاشتې کرایې پیسې درلودل چې یوه میاشته کې دا تیاره په 3 لکه ډالر دی په کرایه واخلي او دا وایي چې دا سړی په صفر باندې شروع کړه. او دغه سړی چې اوس مالک د ورجن اتلانتیک ګلاټیک دی چې تاسو ورجن ایرلاین سرچ کې د دې مالک چې کوم کس دی د همدغه مالک هغه وخت کې چې د هوایي شرکت یې جوړ کړی نه وي هغه وخت هم دوی حدودا تر 100 میلیونه ډالره پیسې درلودلې او چې هر یو ته ګوري دوی داسې کوي چې تر څو تاسو تشویق چې دا تشویق کړي او بیا وروسته تاسو خپل دغه لیکچر پر تاسو باندې خرڅوي. اوس راځم پر دې باندې خبرې کوم چې موږ د آنلاین شاپنګ دپاره څومره بودیجه پکاره ده. د مثال په ډول باندې موږ په امازون کې په لومړي ځل باندې یو وړوکی مارکیټ خلاصوو او پکښې کې شي خرڅوو هیډفون خرڅوو، یوازې هیډفونونه خرڅوو. دا هیډفونونه چې دي په چین کې مثلا موږ ته جوړیږي په 15 ډالره باندې جوړیږي. دا چې په 15 ډالر باندې چین موږ ته جوړ کړه او زه په امریکا کې دا خلک وایي چې تاسو په لیکچر کې وایي چې تا په 15 ډالر جوړ کړه، په امریکا کې تی په 100 ډالر باندې خرڅولی سي په 100 ډالر او دا 95 ډالر ته پکښې کې ګټه کوي. صحیح شو؟ 95 ډالر ګټه کوي چې کله هم دا ته هستوي دا څه ته هستوي د امریکا ته هستوي د امریکا ته هستولو سره دا حواله کې پر تا باندې کرایه راځي، بیا په دې باندې مالیه راځي، په دې باندې د امازون فیس راځي، په دې باندې څو نور جی اس ټي او دا شیان پکښې کې راځي. دا څو هغه حد اقل 10 ډالره. صحیح شو؟ 10 ډالره چې کله هم ته امریکا ته ورسولو امریکا څخه د دې معلومات غواړي چې تا په 100 روپۍ اخیستی، ته ورته مجبور یې چې ووایي چې ما په 15 ډالره باندې دا اخیستی دی او چې 15 ډالر دې اخیستی دی دی د 15 ډالره مالیات در سره حسابوي، دی د 15 ډالره جی اس ټي در حسابوي، دی د 15 ډالره د امازون فیس در باندې حسابوي، دی د 15 ډالره د ترانسپورټ پیسې در باندې حسابوي. نو ته مجبور یې چې دقیق قیمت ورته ووایي.
چې کله د دقیق قیمت ویلو نو بیا ته کولی سي چې په امریکا کې د 15% څخه شروع تر 10% به دې باندې چارج کړي. داسې هم نه ده چې یو څوک وایي چې یاره دا په $15 واخله او ته یوس په امریکا کې په 95 په $100 باندې خرڅ کړه. دا په $100 باندې خرڅ کړه دا و د 0% ګټه ده. 0% ګټه دا په هیڅ حکومت په هیڅ د دنیا په هیڅ سر کې نشته. دا ټول رول دی. هم دا اوس ته بلاړ شي افغانستان چې دا اوس دومره بې کنټروله ملک هم بلل کېږي مګر بیا هم ته ورځه بلاړ شي په افغانستان کې جنس یوسه چې په جنس سپای چې په خرڅ کړي. هلته تا ته وایي چې ته دومره هغه په دومره ته ګټه کوي. 15% په ټول نړۍ کې شرط دی چې د 15% خو ته خپل ګټه اخلي او د هغه نه وروسته چې څومره ګټې ته وایي چې واخلې هغه ستا دی مګر ته دومره لیمټ هم نه لري چې ته پکې کې 0% ګټه واخلې. هم دا اوس چې دغه لکژري برانډونه او د لوکس برانډونه باندې د چین او د امریکا جنجال جوړ دی چې یو برانډ هلته په چین کې د سکولونو جوړوي او دا د سکولونو بیا دلته راوړي په $2,000 خرڅوي. د همدغه جنجالو په خاطر باندې اوس دا لوکس برانډونه چې دوی مارکیټینګ کړی دی. دوی مارکیټینګ کې دوی مثال په ډول باندې یو ماډل چې انتخابي د یو ماډل دپاره $4 میلیون ورکوي. د مثال په ډول باندې که ته غواړې چې سلینا ګومز ته خپل یو اعلان ورکړي چې دوی خپل په انستاګرام کې نشر کړي دی پر یو پوسټ باندې $4 میلیون درڅخه غواړي. $4 میلیون نو هغه کمپنیانو وایي وروره زه چې خپل بکس اعلان په سلینا ګومز کوم خو زه $4 میلیون بیا سلینا ګومز ته هم ورکوم. زه یې رونالدو ته هم $4 میلیون په یو پوسټ باندې ورکوم. زه یې په تلویزیون کې هم استعمالوم. خو چې دا ټول حساب کتاب وسي بیا زه سوایم چې دومره حق لرم چې دومره ګټې پر باندې واچوم. او ته چې راځي د چین څخه په $15 باندې اخلي او برتې خرڅوي د دې امکان نشته. خو ښه دلته بیا معلومیږي چې تاسو ګټې چې دي دومره نه دي. په بل قدم کې راسمه د مثال په ډول باندې زیاتره ځوانان وایي ته هیڅ پیسو ته ضرورت نه لري. ښه ته چې پیسو ته ضرورت نه لري همدا اوس چې هم د علي بابا سایټ کې ولاړ شي که تا ته وایي که ته یو دانې هیډفون ته وغواړې زه دا یو هیډفون تا ته درکوم په $40 باندې او که ته وغواړې 1000 دانې وغواړې زه تا ته درکوم دا په $60 باندې او که ته وغواړې 100,000 دانې وغواړې زه دا درکوم په $15 باندې. داسې نه دی چې یو هیډفون به ته له چین څخه اخلي او دا یو په امریکا کې په امازون کې خرڅ کړې او ته به کې $100 ګټې او دا به په کور کې ناسته اوسې. نه ته به اول کې په چین کې ته باید د 10,000 خرید وکړې ته باید د 1000 خرید وکړې ته باید د 15,000 هیډفونونه خرید وکړې چې کله هم دا هیډفونونه خرید وکړو او دا بیا ته چې تر څو پورې امریکا ته رسوي او تر څو چې دا لستوي او تر څو چې دا څه کوي دا ټول مصرفونه لري. یو عادي وړوکی دکان چې ته په امازون کې خلاصوي هغه د هیډفون دکان دی او دغه هیډفون دکان دپاره $10,000 اولي ابتدا پیسې دي. د $10,000 که ته وغواړې په امریکا کې ته یو دکان خلاص کړي د هیډفون دپاره چې یو آیټم پکښې خرڅ کړي یو جنس پکښې خرڅ کړي هغه $10,000 به ته ولري چې ته پکښې خپل رجسټریشن کوي ته په دې کې خپل مثلا د چین څخه خپل آرډر ورکوي بیا د هغه د امریکا ته رسوي یا اروپا ته رسوي یا بل ملک ته رسوي دغه ټولې چې دي دغه ابتدایي پیسې هم تا څخه $10,000 غواړي. دا اوس ډېر کسان وایي چې یاره هېڅ پیسو ته ضرورت نشته بس آنلاین شاپینګ دې کوئ. دا پیسو ته ضرورت لري. دا چې کله دې هم دا جنس واخیسته او ته تر امریکا پورې ورسوله بیا دې ته ډیجیټل مارکیټینګ پکار دی. ډیجیټل مارکیټینګ هم دا اوس زه خپله د خپل د ایجوکیټن کمپنۍ دپاره ما د یوه کمپنۍ سره قرارداد وکړلو چې هغه یو کمپنۍ دوی د میاشتې $10,000 ما څخه غواړي چې زه فقط زه تا څخه اعلانات کوم ستا ایجوکیټر کمپنۍ زه پروموټ کوم تر د نړۍ ټولو خلکو ته یې رسوم. دا داسې نه دی چې داسې مفت اوسي چې کله وایي چې یاره بس د چین څخه جنس راوړه او بس د یو څه خرڅه کړه دلته موضوع ده بس جیب ډکوه او میلیاردران شو به دا په موټر کې به ترخو او سګرټ بیا داسې کو یا د ریډ بول بدلته پرېږدو هغه مانستر بدلته پرېږدو بالا سرمایه‌داران یو بیا به ځو حج ته ځو بیا به دوبۍ ته ځو دا به تاجکستان ته ځو بیا به امریکا ته ځو. دا ګوره دا ټول خیال پلوونه دي. حقیقت دا نه دی. حقیقت دا دی چې ته امازون هم که جوړوي ته باید پیسې ولري $10,000 ابتدایي پیسې باید ته ولري او که ته شاپیفای کې دکان خلاصوي هم ته باید حد اقل $10,000 ولري او که ته غواړې چې هیبی او علي بابا څخه مثلا خرید وکړي د هغه دپاره هم باید ته کاروبار ولري
او که بیا غواړئ چې کوچنی کاروبار شروع کړي بیا وګوره بهترین کاروبار په آنلاین ډول باندې چې دی انسټاګرام دی. انسټاګرام کې خپل ځان ته داسې جوړ کړه، انسټاګرام کې یو وړوکی دکان جوړ کړه، بیخي دکان ته ضرورت هم نشته، بس انسټاګرام اکاونټ جوړ کړه. لکه یو هنجلۍ ده د عایده په نامه ده، ولکه چې څه رقم عایده همداسې عایده بیوټیک په انسټاګرام کې څه دا خپله ویره دا د چین څخه په خپل ماستري اخیستې ده په داسې کې په اقتصاد او په مارکیټینګ کې. په مارکیټینګ کې دوی خپل ځان ته یو وړوکی دکان د انسټاګرام څخه شروع کړلو، افغاني کالي ټول نړۍ ته هستولو. نو اوس هم په کابل کې دکان لري، هم په ترکیه کې دکان لري، هم په د نړۍ په ډېرو هیوادو کې دکانونه لري. او دا اوس کې چې وګورئ په انسټاګرام کې هره ورځ کې د دې اعلانات په استرالیا ته راځي، یعنې دی خامخا په پروموشن باندې هم کار کوي، دی به پیسې هم ورکوي چې کله هم یو افغان ښځه د افغان جامو رسولو کې په ګوګل کې سرچ کړي بیا د ده اعلانات ورته رسیږي. دا اوس ځانې د صفر څخه شروع کړه. تاسو هم که وغواړئ دغه رقم د صفر څخه شروع کړئ، تاسو د افغانستان جامې، د افغانستان چپلۍ، د افغانستان څخه یو شی اخلئ، په انسټاګرام کې لست کړئ او په انسټاګرام کې پروموشن وکړئ او بیا خلکو ته ووایئ چې یاره دا موږ خرڅوو یې. چې کله مو خرڅ کړه خلک وایي چې دا دی زه پیسې در هستوم، ته یې فقط په پوسټ کې بیا موږ ته راواستوه. بیا خپل ټوله محاسبه وکړه چې مثلا د افغانستان څخه چې بیا جرمني ته واستول سي دا په څه رقم واستول کېږي، په اروپا ته او امریکا ته دا ټوله معلومات وکړه. بیا وروسته په انسټاګرام کې د دوی لسټنګ وکړه او دا کاروبار چې وکړي دا د کوم پیسو څخه شروع کېږي، خو د دې لپاره هم ته باید $1000 $2000 باید ولرئ، ځکه چې انسټاګرام ته په یو ورځ کې ته په انسټاګرام کې نه رسېږي. ته باید حد اقل یو کال ته په انسټاګرام کې کار وکړې تر څو یو 10,000 20,000 10,000 15,000 فالوور پیدا کړي. چې کله دې فالوور پیدا کړه هماغه فالوور ستا خریداران دي، لکه دکان دې خلاص کړی هو هغه خلک بیا ستا څخه جنس اخلي. نو بهترینه کاروبار که ته غواړې کاروبار وکړې ټیک ټاک او انسټاګرام کې شروع کړئ. د امازون خوبونه پرېږدئ، د امازون باندې نه پیسې مصرف کوئ، نه کوم لیکچر وخت کوئ، نه خپل وخت ضایع کوئ. بهترین کاروبار که آنلاین کوئ د انسټاګرام او ټیک ټاک څخه خپل جنسونه پروموټ کوئ او خپل جنسونه باندې خلک خبر کوئ. خلک به څه په افغانستان کې دننه هم اخلي، په افغانستان څخه بهر هم اخلي. دا اوس د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې تاسو د آنلاین کاروبار په هکله باندې یو څه ابتدایي معلومات ترلاسه کړي اوسئ. دغه د ابتدایي معلومات دپاره تاسو په ګوګل کې حقیقي پلټنه وکړئ، نو دوی به تاسو ته په صحیح ډول باندې حتی چټ جي پي ټي څخه هم که تاسو معلومات وکړئ هغه به هم په صحیح ډول باندې تاسو ته معلومات درکړي. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په اعلی سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.